یو کلی کې ببلو نوم یو الګ اوسېدو. ډېر زیات دران او بدتمیزه و. یو ورځ د بهر نه کور ته راغلو او مور ته وویل امی جی تاسو نن شپې ته کوفتې پخې کړئ. نو مور ورله جواب ورکو ببلو بچی ما خو نن پالک ساگ پخ کړی، سبا به درله کوفتې تیارې کړم. ببلو چې څنګه واورېدو امی جی تاسو نه چې زه کله هم تپوس وکړم بس تاسو سبزي پخ کړئ، کله ساگ پخوئ نو کله پیاز او کله ټماټر. نه ببلو بچی ما خو لږې ورځې مخکې کور کې وښه پخ کړې وه او 3 ورځې مخکې خو مې بریاني هم تیاره کړې وه. هغه خو ابوجي کور کې و ځکه تا پخ کړي و که نه، هسې خو ته ماما د تش دالونه او سبزیانې خورې. امی جی ما نن حسن سره کوفتې وخوړې، هغه ډېرې ښکلې وې. دې کره مالت نه یو جنۍ راشي، هغه چې څنګه د ببلو خبرې واوري هغې له ډېره زیاته خندا ورشي. ببلو بچی د هغوی خو خپل دوکان دی، هغوی هر څه خوړی شي. ستا پلار خو یو فیکټري کې ملازم دی. نه امی جی زه خو نن دا سبزي نه خورم، خو تاسو ماته ډېر څه ووایئ. دا سبزي ساګونه دا خو ځناوران خوري، تاسو هره پیره ماته داسې خبرې کوئ او ماما دې داسې څیزونه وخورئ. زه به نن صرف کوفتې خورم او که تاسو کوفتې نه پخوئ به زه سم نه خورم. ببلو زه به نن شپې ته شامي کباب پخوم، بیا ته مونږ کره شپې ته خامخا راشه چې ته مو خورې. ببلو ډېر زیات خوشحال شو. ډېره مهرباني انټي، زه به خامخا راځم. ببلو د انټي د کور نه شامي کباب وروړو، خور مخې ته کېناستو او هغه یې خوړل شروع کړو. د خور ته هسې څه ته ونه کړو چې راځه ته مه خورم. ببلو د نورو خلکو د کور خوراک خوند واخیستو او د کور خوراک به یې نه کولو. لږې ورځې پس د ببلو نیا هغوی کره سرسو دپاره راله. د ببلو ټول حرکتونه به د دوی نیا نوټ کول او هغې فیصله وکړه چې زه به اوس دې پویم. یو ورځ فاطمه او ببلو کیسې اورېدو دپاره نیا کمرې ته لاړو. اما جی موږ دواړو ته یو کیسې واوروئ. اما جی دوی ته کیسې کول شروع کړو. یو ځنګل کې یو شیر اوسېدو. هغه چې به کله هم شکار وکړو نو هغه به هډوکي پرېښو. اور هغه هډوکي ځنګل کې موجود لومړی اور ګیدړ هغه یې په رالو هغه یې به وخوړو. ببلو د امی جی خبره منځ کې کټ کړه. د شیر نه پاتې شوي هډوکي خوړل زما په خیال خو ښه خبره نه ده. اما جی له خندا ورغله. نه ببلو بچی لومړی اور ګیدړ خپل شکار په خپله نه کوي، د بل هډوکو ته ناست دی او په هغې خپل وخت تېروي. اما جی د دې مطلب خو دا دی چې ببلو او ګیدړ کې هیڅ فرق نشته، د دې دواړو حرکتونه خو یو شانتي دي. ببلو فوراً فاطمه له جواب ورکړو. فاطمه ستا څه مطلب دی؟ ببلو بچی فاطمه بالکل صحیح خبرو کام. تو کور نه رقیبې راوالی، کله یو کور ته ځي او کله بل کور ته ځي او هغوی نه سالن غواړي. خلکونه چې کورونه کې کوم سالن پاتې شي هغه تا ته رقیبې کې واچوي او هغه تو کور ته راوړي او ویې خوري. ببلو تاسو روزانه اوس د خلکو نه سالنې غواړئ، بالکل د ګیدړ په شان. نه بالکل نه، زما خو شعر ډېر زیات خوښي او زه به ځان کې د شعر عادتونه راولم. زه به نن نه پس د چا نه هېڅ هم نه غواړم. ببلو د خپلې نیا ډېره زیاته شکریه ادا کړه چې تاسو ماته بالکل صحیح لاره وښوله. ببلو نیا ډېره زیاته خوشحاله شوه او هغې له یې شاباشي ورکړو. ښکلي ماشومانو کور کې چې سم تیار وي نو هغه خورئ او د الله تعالی شکر ادا کوئ.